ډاکټر خان صاحب منګه مخکې د مشکلاتو خبرې وکړې چې اول د هغه سیاسي ګوندونه پارټیان چې د پښتنو په نوم باندې سیاست کوي خو مجبورن الته تاسو چې کوم جدوجہد شروع کړی دی په مخ کې مشکل څونه دی مثلا تاسو د پښتنو حکومت تر اوسه پورې منلې ده نه ده منلې خصوصا د پی ټ آی حکومت چې راغلی عوامي نېشنل ګوند حکومت خو یو څه کارونه وکړل په نصاب کې یو څونه چې وسره سي یو څه قصې وکړل یو بدلون یو پی ټ آی حکومت چې وسره راغلی څه وضعیت کې څونه تغییر راغلی زما خو تیر وخت چې ونو چونکې لس کاله به زما کېږي دي دغه کې نو ما وکتل چې یاره نیشنل پارټۍ چې دی نو په پښتو ژبه کې د زده کړې دپاره هغه عمره خو نه خو کار یې کوو دین انکار نه کوم دا زه وایم چې د دې دغه طرف نه د پښتنو طرف نه زه د هغې مننه کوم چې کار یې کوو هغه عمره نه چې څومره چې په کار و هغې نه انکار نشته دی چې هغه عمره کار هغې نه دی کړی څومره چې په کار دی خو د دې نورو دغه نه ډېر زیات شوی دی بیا چې دا عمران زه خو یم چې په 9 ضلعو کې هغوی د ان پی خبره کوم 9 ضلعو کې هغوی چې دی نو خواوشا لسمه پورې زما په خیال ټول تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کې کړو انګریزي او اردو صرف د ژبې په توګه وه بنیادي تعلیم په پښتو په سوات او په دې شنګله دي کې هم په خپل لیدلو د دې نور خو ماته ویل شي چې 9 ضلعو کې دا شو خو دا 2-3 ضلعو کې هم په خپل لیدلو خو د پی ټ آی دغه چې راو عمران خان ډله یاره تاسو به نه منئ چې زما د ده ډېر زیات امیدونه ما یې د دنیا کتلې ده نیازی دی که نه پښتون هم دی نیازی دی که نه زما د ده ډېر امیدونه ما یاره د دنیا کتلې ده دی به چې دی نو وایي چې ټوله نړۍ کې چې دی هغه ماشوم ته د هغه په ژبه کې زده کړه ورکړی کېږي همدا د هغې د ترقۍ یو راز هم دی په کار ده چې زه هم د ماشومانو ته او په خپله ژبه کې زده کړه ورکړم خو ما ولیدل چې دا خو پښتون کم او د برطانیې څه ولې یعنې دنه توقع همدغسې باید کې یعنې لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستاسو توقع دنه همدغسې کېدله چې د ماماګان چې دي د وزیرستان دي د مور د خوا نه او د خپل هم نیازی دی که نه نو توقع خو دنه دا کېدله چې کم تر کمه ضرر خو ونه رسوي پښتون هویت ته پېژندګلوو ته ژبې ته دی چې راغی د پښتنو مشاهیرو دغه نصاب نه ویستل شول پښتون خو ما ګڼلو اوس هم ګڼم ځکه چې ځان ته پښتون وایي که نه او چې څوک ځان ته پښتون وایي زه هم ګڼم زه مې پښتون دی بس چې ځان ته پښتون وایي ډېره ده بیله خبره ده چې پښتو او دود دستور هر څه ختم دي پښتونولي بیل څه ده هغه دغه دی زما خو د ده نه د پوهې تمه وه چې د دنیا لیدلې ده دی به پوهه وي دی د یورپ د یو ملک نه به خبري دی به د طریقې یافته د یو ملک د نظام تعلیم نه خبر وي د ژبې د تعلیم د ژبې نه به خبر وي او اهمیت به د خپل ژبې باندې په تعلیم اهمیت به پوي دته به پته چې یاره ساینسي علوم د باندې پوهه پکار ده او پوهه چې دی نو په خپل ژبې نه بغیر بل راتلی نشته د دنیا یو داسې ملک نشته ما زما د خیال و چې دته خو به پوره پته وي چې دنیا یو ملک داسې نشته دی چې هغه په پردۍ ژبه کې زده کړه وي او ترقي کړې وي خو چې خبر شوم نو ټول نظام تعلیم د اول دغه نه واخله انګریزي ژبه کې وخت دې په دغه کا ته انګریزي ژبه هم د خو ژبې په توګه وته خو ماشوم ته او ماشوم خو چې د اولنۍ ورسته دغه کې خو خونځي ته لاړو الته کې اوس هغه ژبه زده کی پردی خو ژبه خو ته خینه ته خو ته په پردی ژبه کې زده کړه نو هغه زده کړه څنګه وکړي او بل د ټول نه دغه خبره کم کس چې د خې کنه ته به دا منې چې هغه ما هغه جبر نه ورزي صحیح نو به په څنګه ور کوي کوم چې خې ورته هغه نه پويږي نو دا په هغه څنګه ور کوي درس ها د پی ټ آی خبره ما ځکه یاد کړل چې دغه ویل کی میډیا الته خبرې کوي چې د عمران خان شراغه یو دراته ګلتم دا چې الته د پښتون ملت پالو مخاوني ول شي دا غي نفوذ مخاوني ول شي
او د کوم کارونه چې مو کړل آیا دغه پروګرام برخه ده یعنی د یو پروګرام په مطابق راغلی چې د پښتون ملت پالنې لپاره کوم کارونه کیږي یا د پښتون پیژندګلوو او د هویت لپاره دا غي مخاوني ورشي څنګه قسم ما ته خو چې سخت کاری زباغه وایم چې زما په خیال خو د پښتون هغه بیا له پیژندګلو چې کوم ده کوم چې د پښتون د نور نړۍ نه د نور قومونو نه بیل ساتي او د بیل دیم د هغه د ختمولو کوشش ده او د دې د وجنه پورا په پاکستان کې حکومتونه زما په خیال خو ډیر کم د سيدي چې په خپل راځي دا سوکراولي کنه نو په کار دی چې په پنجاب کې راغلی پنجاب کې د ډیر زیات आवाज او حکومت راغو نه پښتونخوا کې او بیا پښتون زین حکومت تم نه هاریان زره د عقل ته هاریان زره د مشرانو عقل ته هاریان ما کوم چې سیاسي مشران دي چې دنیا ولې تاسو نه ګوري تاسو وګورئ چې دنیا کې څه کیږي پرمختګ د لپاره څه پکار دي په هې د لپاره څه پکار دي څنګه یو ماشوم څنګه چې دینو هغه د قوم په خطوګه خدمت کولای شي یو ماشوم څنګه په کومه طریقه چې د خپوه حاصلول شي نو د بده مرغه دا شی نه پوهیږم چې ولې د دې په دغه کې ناراضي خو اوس لګ پوهیږم چې دا هم مجبور دي دبل پلاس کې دي لکه څنګه چې مخکې مجبوریت خبره موکړه دا یو مجبوریت ده چې د دې دانو دا درست زه به دا وایم چې دا خاصه په کورسۍ ناشتي نو حکومت د بل چا دی حکومت بل چا دی دغه وضعیت سره پیښور کې پښتانه مخ دي د کالاباغ ډیم نه نیولې ته خو به تعلیم ته هغه وخت توجه کولای شي علم ته ژبه ته چې فرصت درته دغه پیدا شي او ته د فتن د یو مړی ډوډۍ پیدا کولو د غم نه وزګار شي چې د ډوډۍ په غمختې نو د ژبه او نور غم کله کولای شي پښتنو باندې دا قسم دلته اول د کالاباغ ډیم قصه کالاباغ ډیم جوړ شوی و د نیمه نه زیات پښتنو زمکل ته خرابېدلې بل اخر خبره خو یو نتیجه ته ورسېدل چې زنه بکی دا غن روسته یو بل فرصت چې پښتنو ته پیدا شو دا د کاشغر ګوادر اقتصادي کوریډور خبره و وس دا مرنه وتختول شو د پښتونخوا په ځای اوس د پنجاب نتیریږي بلوچستان ته وځي نو څنګه چل دا خبره تم توجه وکړ د کنه پښتانه دی هماغه خبره ته براشي پوها چې زمان د قوم د غړو پوها نشته نو دا حل مو دی کنه چې زموږ وسایل چې د هر پښتون شاملات دي اغه پاغي باندې دا خپل اختیار نشته دی د ته لکه د ډکی د ګولې په شانتي یو شی ورکړی کیږي چې صرف بس دې هغه خوشاله ساتي لګ او هغه خاص خلکو ته عام ولس پښتون ته چې دین هغه خو د بلوچستان حل دی د بلوچستانو او خته دي نه کې چې دا ورو زیاتیږي نو سبل کیسه تی جوړه نشي خو زما په خیال خو پوها لازم دی ډوډۍ چې دنو دا زما مشر ګټي د کور بچي نه ګټي بچي خو راجپوتی ګرورو نو هغه د پاره هم فکر پکار دی چې د راجپوتی چې کم از کم دی خو خجول تیر کی کنه نن به جاړم نن زه د هر څه د پاره جاړم خو چې دی خو سوالو نه جاړي کنه دته خو په هوی کنه زه خو د په نه لری ساتل شوی ما زه خو د خپل بیل پیجنګرونو لری ساتل شوی ما په کار دی چې زما د نوې نسل زب ډوډۍ ګټم زه په هر سخت کې چی اب زه کوم خو چې د ژوند خو خشي کنه د دې زما چې دراتلون کې کول دی کنه چې د خو ژوند خشي د دې ژوند خشو نو بیا د خپل حق پیژندل شي ورڅ کول شي حق اغستیم شي چې وی پیژندلو چې پوها شو پوها د څه شی دی کنه چې هغه په هر لار د حق اغستې شي خو د پوهې نه مونږ لري ساتلی یو کنه د پښتون د خپل لاس لاندې ساتلو نو هغه ټول نه خلاروم دا چې پښتون د پوهې نه لري وساتي پوهې نه لري وساتي د غفار خان عبدالغفار خان سره چې مخالفت کېده
په خاطر چې د پښتون ته په هغه وخت لکه انجمن اصلاح افغان چې جوړ شو همدا خبره وکړه نو هغه روش چې انګريزانو شروع کړو پښتنو سره کوم چلن او روش چې انګريزانو شروع کړو هغه اوس هم ادامه لري زه ما د باچا خان صاحب او داوی چې کوم مشرانو ترنګزورجي صاحب وغیرہ تر دې نن ورځ پورې د خلکو چې ډېر کوشش کړي دي او زموږ په خلکو ډېر ښه کار کړو باچا خان صاحب خو زه الله تعالی دې وته جنتونه نصیب کړي ډېر کار کړي دي د هغه دور کې چې دومره وسایل نو دا د نن په شانتي میډیا نو نور څه نو ډېر د سيزونو او بیا د بد مرغه چې دینو ځینی پښتانم ځینی څه ډېر پښتانه په هنو ځان نه پیژندو په پیسو پسې لاړل په دغه پسې لاړل په نوم پسې لاړل په چوکو پسې لاړل نو هغه خپل بیل هویت خو بس لاړو نو کنه نو هغه خو حقیقت کې هم دغه پوهه د پاره منډوالي هغه دا ترنګزو چې سي دی او دی چې د سکولونو ولې خلاصول خونځي په مدرسو کې دې د پاره کنه چې پوهه د خپل قوم ته موږ پوهه ورکو کنه ساينسي علمونه په خپل ژبه کې کدا پښتنو ته ورکړې شول زوی مچ د امونه تر کراچۍ پورې بل څوک نشته چې په دې خاور حکومت وکړي سوال نه پیدا کیږي چې بل څوک په دې خاور باندې حکومت کوي یو خبره ده چې جرأت شته دي جرأت شته دي په نشته دي د جرأت د لاسه د جنون د لاسه چې په غلط لارو تللی دي کدي هر څه سره په هراغه کنه نو تاسو به وګورئ چې په دې خبره بل څوک حکومت نشي کولای د پښتانه چې نسبه وژل کیږي عمده علت دی چې جرأت جنون شته خو په نشته دی دغه خو زموږه په وینه کې ګډ دی کنه چې بس وردانګو په کراغه نو بیا به په سمځه کې وردانګو کنه چرته چې بالکل وس خپل ځان وژنو د سبا نه وس پښتون لګیا دی پښتون وژني نو همدغه خپل ځان دې نقصان ورکړی دی کنه تاسو وګورئ چې په خیبر کې پښتانه وژل کېږي د پیښور پښتون پیچپ دی وزیرستان کې پښتانه وژل کېږي د خواته د دې زویمه چې د بنو هغه پښتون پیچپ دی یو بل تپوس نشته دی د زړونو تړون وسنګ راشي په خپل جبه کې زده کړه نشته دی په هغه وسنګ راشي د نړۍ یو ملک د سینې دی چې هغه د پوهې نه لري دی او وجه ده چې خپل جبه ده ځکه یو دغه لیک لولم په خپل جبه کې دا غي جدا اثر دی او چې په بل جبه کې لولم هغه جدا اثر دی درس کابل ته تاسو د دوه ورځې کې درو ورځې کې راغلی دا خو ډېر لږ وخت دی نو دا لومړی ځل دی چې راغلی یاستئ که نو بیا خو مشکله ده یعنې په دغه دوه ورځو کې نو سړی به څه ووایي چې څونه د خلکو وپېژندل دغه مشکل دلته څونه دی هلته څونه دی کابل او پېښور یو بل سره څه کولی شي خو بیا هم غواړم دغه ستاسو نظر پوه شم چې کابل او پېښور چې کوم مشکل سره مخ دی خصوصا ناپوهي او پښتون په لاس د پښتون وژنه دغه نظام څنګه خلاصوي شي ما یو شی ولیدو په دوانو طرفو ته چې د پښتون اختیار د پښتون په لاس کې نه دی د پښتنې خاورې اختیار د پښتون په لاس کې نه دی کاغار ځای کې دی نور بسو یم کوم یو پکې ډیر زیات مهم دی دغه تقسیم چې دی چې پښتون په کابل او پېښور تقسیم شوی دی د زیات کمزوري کړي پښتون او ک جهالت او ناپوهي زیات کمزوري کړي ناپوهي د څه شی دی چې هغه زما په خیال چې تکړه کومونه ورکی نو که دا پوهه راغه او ته وګوره دلته کې مولید چې یاره د دوی نه د پوهه غستل کیږي او بار بیا به زدا وایم چې یاره په خپل جبه کې ساينسي علمونو طرف ته مخ کوي او د زړونو د تړون د پاره دیو بل ته پوه شروع کوي د دې اړه پښتانه دي
د هغه اړخ د پښتنو د لپاره आवाज پورته کوي او لازم نه چې زما ملګری نور پښتانه هغه بل دې طرف د پښتنو د لپاره आवाज پورته کوي نو ان شاء الله چې زړون تړون به مرضی زړون تړون او پوها دغه زمونږ دغه مشکل علاج کوم حالت کې چې اوس پښتون اخته ده اسانه وي کو په خپل ژبه کې زده کړه په خپل ژبه کې زده کړه په خپل ژبه کې زده کړه او دیو بل تاسو په خپل ژبه کې زده کړه او یو د بل تاسو افغانستان کې خو موږ ما ونه مشکل لرو لکه څنګه چې په خبر کې ده خو دلته خو پښتون په خپل ژبه کې زده کړه کولای شي او یو بل برخه چې پات کیږي هغه یو د بل تاسو ستاسو تجویز څه دی دا کار څنګه یعنی د پیښور او د کابل دا کار څنګه کوي شي څنګه یو د بل تاسو څنګه کولای شو او یو بل سره څنګه مرسته کولای شو چې په خپل ژبه زده کړو یعنی د پیښور د پښتنو توقع د کابل د پښتنو نسل د سیدا چې د زخویم چې زما ډاډ دی افغانستان د افغانستان پښتون زما ډاډ دی د افغانستان کې چې پښتون مضبوط شي نو زه مضبوطېږم زما جبه مضبوطېږي زما زړه مضبوطېږي که افغانستان کې امن راغو او دلته کې پښتون چې دی پرمختګ وکړو نو زه پرمختګ کوم ګوره پښتون یادېږي دا لر او بر او دا سیزونه چې دی کنه کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا دا د وخت کیسې دي دا تقسیم غلط دی نو لر دی او که بر دی او که ارزي کې چې پښتون دی هغه پښتون دی دا پښتون دی او د بیل پیژنګلو چې دی ژوندۍ وساتي او په خپلو کې زړونو تړون راولي نو ته ګوره چې زه یم د نړۍ یو مضبوط کام بیده ما شروع کې تاسو نه پوښتنه وکړه چې دغه نور سیاسي ګوندونه چې دي سیاسي ډلې چې دي نېشنل عوامي پارټي دا نور ډلې دي نو تاسو راته دا ځواب راکړو چې دا چې کار دم پریږدي بس په دې کور ودان ولې تاسو ته خو دا و چې د بس تاسو د کار مخه نیسي څنګه د سیدا کې دي شي ځکه وجه دا چې یاره هغه ته دا یاره را پیدا کې دي شو چې د څه هونه د چې یاره دا چارو چت کړی وي چاره پاسولي وي زموږ یا چرته سیاسي د ووټ غوښتونکو سیاسي پارټي جوړي کې څنګه چلل نو بیا زما ووټ تقسیم نکي او زه په خپل نه غواړم چې نور د پښتون ووټ تقسیم شي نو زه به ولې د سیاسي ګوند به ما جوړو دا ووټ غوښتونکو سیاسي ګوند ما نه جوړو ها پرشر ګروپ جوړوم یو زور ټولنه چې دین هغه وځ جوړوم بعضی کارونه د سیدي چې هغه په مینت سړې ستړې شي نو سوږي بیا به وایو بیا به پلارو کې کینو بدل کې وکیلو چې یاره زما دا کار دی نه کړي ترغه دي چې نه پاسم او نه دا خو ضروری مخکې د خپل حق غوښتنه چې دا خو حق غوښتل کیږي کنه نو په خیرات کې خو څوک نه درکې نو ته تاسو دا لازم غوړي پریشر ګروپ په شکل باندې کار وکړي نه د یو سیاسي پارټي په شکل پارلیمان کې پښتانه شته دي موږ بدام خپل کوشش وکړو چې را په ان پی کې په نورو سیاسي پارټو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي کې نورو ګوندونو کې پښتانه چې کم دي هغه کې به خپل سوچ خلک را پیدا کوو او دغه زموږ پارټي نه دي دغه زموږ پښتانه دي کنه دا ټول زموږ پارټي نه دي پښتانه چې په کوم پارټي کې دا زموږ پارټي ده سیاسي پارلیمان کې چې کوم پښتون ناشته دا پښتون دی دله بکار دی بخي خامخا بکي نو تاسو دغه رقم سوچ د خوخکاری چې په سیاسي لحاظ هغه ته خطر نه استي یعنی په سیاسي لحاظ باندې هغه باید نو خو باید د سره همکاري وکړي د سره مرسته وکړي وس کم وسایل امکانات چې عوامي نېشنل یو وخت حکومت کیو نو ډېر څه کول شو ولې نه کوي څه نیت نشته څه قصه یاره کې دي شي نیت خو زما په خیال چې نیت خو خراب نه وي خو یاره او یا به خبر شوی نه لا چې د سیم څه ګون شته خبر شوی نه د خصاص ګناه ده ځکه د خصاص کار دی چې خلک خبر کوي چې خدا به تاسو مونږ چې موږ بچا پسې نیو تلی موږ تلی یو موږ د خلکو سره ناس یو او د مشرانو سره ناس تاسو بیا د دوی د کم چې صوبایي وغیرہ وغیرہ مشران دي هغه سره ناس یو او ورته بیا ویلي دي چې دا یو وړ غوښتونکو سیاسي پارټي نه ده صحیح ده مونږه د چا سره اختلاف نه لرو نه د مولا سره اختلاف لرو نه د بل چا سره اختلاف لرو زموږ خود دا مرام دي
د پښتون قوم بیا له پیژنګلو جبه جامه دود دستور او د پښتنو ترمنځ د زړونو تړون دا زمونږ هغه مقصد هم دی، دا زمونږ رام هم دی، دا زمونږ یو مونږ به دا د دې لپاره کار کول غواړو. که چېرته یو کس وایي چې یاره دا د پلانکي د وجې نه دی، زه ورته یم چې یاره د دې سره زما کار نشته دی، یا دنګړي د وجې نه دی، د دې سره زما څه کار نشته دی. زه خپل سوچ ته نقصان نشم رسولی، زه خپل کار ته نقصان نشم رسولی. زما یو ورور به چې دی نو په دغه دیني پارټۍ کې وي، پښتون دی، باید چې زه په هغه باندې کار وکړم، زه هغه ته ووایم چې یاره صحیح ده، ته په دې کې اوسه. ته ورته دا د یاده مو وباسم. ګوره دا بیله پیژنګلو چې تا ته کوم وختې درکړې ده، دا خو اولنی حق دی، د دې لپاره به ته خامخا کار کوې. نو دغه اختلافات کې دي شي نور سیاسي اختلاف نور قصه نه لري ورسره، سوال نه پیدا کېږي. ډاکټر خان صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه. تاسو هم ډېره مننه. نو زه داسې نه وایم چې زه ستاسو کامیابي غواړم، د ستاسو کامیابي خو زموږ ټولو کامیابي ده. کوم هدف مرام چې لرئ د کې د پښتون کامیابي غواړم، بریالیتوب غواړم ان شاء الله. د مشکل سره چې کوم مخ دی دغه نه وتل غواړم. تاسو نه مننه چې یو ګام په دغه کې اخلي. کور مدان سلامت اوسئ، د تشریف راوړل دلته موږ سره خبرې وکړې، په خیر اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه چې اوس پورې موږ سره وئ. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو ورشه.